سلامونه او احترامات دوستانو، راځو بیا د بازس نیدرلانds پښتو او نیدرلانds ګرامر ته په تیره ویډیو کې مو تاسو سره ورکوورد فعل لیرن تشریح کړ په جاری نامکمله زمانه کې onvoltooide tegenwoordige tijd په نیدرلانds کې ورته وایي onvoltooid tegenwoordige tijd نامکمله جاری زمانه چې OTT هم ورته وایي. اوس راځو voltooid tegenwoordige tijd voltooid tegenwoordige tijd VTT چې ورته وایي مکمله جاری زمانه. اوس راځو بیا په مکمله جاری زمانه کې تاسو سره ورکوورد لیرن یعنی زده کړه زده کول دا تشریح کوو. Ik heb geleerd. Ik heb geleerd. ما زده کړل یا ما زده کړه وکړه. Jij hebt geleerd. Jij hebt geleerd. دلته د heb سره په اخره کې ت راغله د یې دپاره د تا لپاره. Jij hebt geleerd. تا زده کړل یا تا زده کړه وکړه. Hij heeft geleerd. Hij heeft geleerd. هغه زده کړه وکړه. دلته heb په heeft باندې بدل شو د هغه لپاره یا د هغې لپاره. heb په heeft بدل شو. ها دوبل ای اف ت. Hij heeft geleerd. هغه زده کړل. او همدارنګه د مؤنث لپاره مطلب د ښځې لپاره یا د جنۍ لپاره zij heeft geleerd. zij heeft geleerd. هغې زده کړل یا هغې زده کړه وکړه. Wij hebben geleerd. Wij hebben geleerd. موږ زده کړه وکړه. دلته heb په heeft باندې بدل شو. اوس دلته په hebben باندې بدل شو. hebben H E double B E N. Wij hebben geleerd. موږ زده کړه وکړه. Jullie hebben geleerd. Jullie hebben geleerd. تاسو زده کړل یا تاسو زده کړه وکړه. Zij hebben geleerd. Zij hebben geleerd. هغوی زده کړه وکړه. دوستانو دا وه مکمله جاری زمانه او تیره شوې ویډیو چې وه نامکمله جاری زمانه. په نورو ویډیوګانو کې به تاسو سره په نیدرلانds او پښتو ګرامر باندې په ورکوورد فعلونو باندې به کار کوو او په زمانو باندې به کار کوو. په راتلونکې زمانه باندې په راتلونکې مکمله زمانه باندې به کار کوو. د نورو ویډیوګانو لپاره ملګرو دغه ویډیو در سره د ټولو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو موږ تاسو ته نورې بهتره او زیاتې ویډیوګانې چمتو او له تاسو سره یې شریکې کړو. مننه والسلام.